السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به وئ. ګرانو ملګرو، بیا هم د وطن سټوډیو له چینل څخه نن بیا په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې یو داسې ښایسته اپلیکیشن یا طریقه درته راوړی دی ملګرو چې ستاسو به ډېره خوښ شي. یقیني چې ستاسو به ډېر حیرانه کړي ملګرو. ملګرو، موږ څنګه کولی شو چې ځان ته یو د کاناډا یا د امریکا نمبر جوړ کړو؟ د هغه په واسطه موږ کولی شو چې ځان لپاره واتساپ، ټیلیګرام، زیاتره ملګرو ما څخه پوښتنه هم کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د امریکا یا د کاناډا په نمبر واتساپ جوړ کړو. ټیلیګرام او پیپال یوه غټه خوبي ده، د پیپال اکاونټ هم موږ جوړولی سو او واتساپ هم، ټیلیګرام او د فیسبوک آی ډي اکاونټ هم جوړولی سو. نو ګرانو ملګرو، راځئ زه تاسو ته دا طریقه در وښیم. د طریقې ښوولو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان آن کړئ تر څو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره رسیږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښه شوه نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو راسئ تاسو خپل سیمپل به تاسو د اپلیکیشن له پلی سټور کې خو بدبختانه ناسته له ګوګل څخه تاسې په ډېر اساني سره را ډاونلوډ کولی سئ ټیکس ناو. نو دا ملګرو ټیکس ناو باندې به کلیک وکړو. دلته ملګرو په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو اوس ګورئ انټر یور ایمیل ملګرو تاسو خپله وینئ. تاسو ملګرو ګورئ انټر یو ایمیل. زه دلته اوس یو ایمیل وراچوم، مثال دا ایمیل وراچوم. دا ایمیل مې کلیک وکړو. بدبختانه ملګرو زموږ ډیټا نه ده خلاصه. زه ملګرو یو ایمیل دلته وراچوم، دا ایمیل وراچوم. ملګرو یوه شېبه به انتظار ته وکړو. ملګرو چې تاسو کله ایمیل ور واچوئ دلته به دا رقم صفحه درته خلاصي د ناټ ناو دا باندې به کلیک نه کوئ ملګرو، په د پاس به کلیک وکړئ. سیټ اپ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. ملګرو په دغه کلیک وکړئ، بیا به کلیک په پای کې وکړئ. ملګرو تاسو ته بیا دا رقم صفحه را خلاصي. دا لندني باندې به کلیک وکړئ ملګرو. ټو ډو لوکیشن باندې به کلیک وکړئ، بیا په ایکس باندې کلیک وکړئ ملګرو. بیا به کانټینیو باندې کلیک وکړئ. هلته ملګرو اوس موږ د امریکا هیواد یو اس ای کوډ ور دننه کړو، د نمبر کوډ یې ده ملګرو. دا د کانټینیو به کلیک وکړئ. دلته ملګرو اوس موږ ته ډېر لمبر رالی، زه دا لمبر پکې انتخابوم. کانټینیو به کلیک وکړو. نو دا د ملګرو زموږ اکاونټ پکې راډیسټر سره جوړ شو ملګرو. چې تاسو کله څه هغه کوئ ملګرو، دا لمبر د زموږ چې کله څه هغه کوو ملګرو خاص لاس ګوته پکې کېږدو کاپي به شي، اتې موږ هر څه ته استعمالولی شو ملګرو. دا ډېره خوندوره طریقه ده. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. ویډیو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ شوي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو ته الله په امان.